بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم عبدالحق او تاسو ګوري هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. ان شاء الله دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وایم چې کله نه تاسو موبایل اخیستی دی د هغې نه واله تر اوسه پورې چې تاسو څه هم سرچ کړي وي نو د هغې هسټري په ګوګل کې موجود ده. یعنی دوستانو اکثر که چرته تاسو په ګوګل کې څه سرچ کړئ نو هغه تاسو بیا سیټینګ ته لاړ شئ، اول ته نه واپس کلیر سر هسټري وکړئ او هغه څه کلیر کړئ. خو دوستانو که چرته تاسو دا په ذهن کې دا وایي چې دا په رښتیا کلیر شو نو تاسو په غلطه باندې وایي. یعنی دا تاسو چې څه کلیر کړئ نو هغه کلیر نه وي، هغه په ګوګل کې محفوظ وي. ټیک شو. نو دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو همدا طریقه ښیم چې تاسو به خپله مطلب چې کله نه تاسو موبایل اخیستی دی هغه ډیټا تاسو څنګه کتلی شئ چې تاسو کتلی دي په ګوګل کې یا په یوټیوب کې تاسو کتلی دي یا تاسو سرچ کړي د هغې هسټري به زه تاسو ته هغې چل به تاسو ته ښیم دوستانو چې هغه به تاسو څنګه راړوئ، او دوستانو د هغې طریقه به زه تاسو ته ښیم چې هغه به تاسو څنګه آف کوئ. ټیک شو چې ګوګل بیا ستاسو جاسوسي نه کوي او ستاسو ډیټا چې کوم د هغه محفوظ نه ساتي. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته همدا طریقه ښیم. دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو. سبسکرایب کړئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل او ورسره دا د بیل آیکن هم ضرور دباو کړئ. د دې فایده به دا شي چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو هغه به هم تاسو ته د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې در رسیږي. اوکې دوستانو، نو د ټولو نه پهله به تاسو خپل ګوګل کروم کولاو کړئ. ټیک شم. یعنی که تاسو سره هر یو بروزر هغه به تاسو کولاو کړئ. نو ما خپل ګوګل کروم کولاو کړو او د هغې نه بعد دوستانو تاسو به دلته په سرچ ولیکئ مای اکټیویټي. ټیک شو. دغه شانتې به تاسو ولیکئ دوستانو مای اکټیویټي. دا تاسو کتلی شئ او بیا به ګو کوئ. د هغې نه بعد دوستانو دا پیل نمبر باندې چې کوم لینک راغلی ویلکم ټو مای اکټیویټي. ټیک شو. په دې باندې به تاسو کلیک کوئ او دا ویب سایټ به تاسو کولاو کوئ. نو دوستانو دا تاسو کتلی شئ دا هغه ویب سایټ ده چې په دې کې ستاسو ټوله ډیټا محفوظ وي. ټیک شو. نو دوستانو دا تاسو کتلی شئ چې په دې کې ما څه هم سرچ کړي وي. ټیک شو. په دې جیمیل آی ډي نه هغه ټول په دې کې موجود دي. که زه یوټیوب ته تللی هلته ما ویډیوګانې کتلي وي نو هغه هم په دې کې موجود دی. د دې نه علاوه دوستانو که ما څه سرچ کړي وي په ګوګل کې نو هغه هم په دې کې موجود ده. ټیک شو. دا ته پلی سټور ته تللی وې او ګوګل کروم ته اپډیټ کړی. دغه شانتې دوستانو په دې کې ورسره د ټایم هم لیکلی دی چې په دې ټایم باندې دا تا کار کړی. نو دوستانو دغه شانتې ته چې څه هم سرچ کړئ نو دا ګوګل چې د غزن سره محفوظ ساتي. ټیک شو. هغه په دې کې ټوله محفوظ وي. ټیک شو. نو چې څوک ستا موبایل لا واخلي او هغه پکې مای اکټیویټي ته لاړ شي دا ویب سایټ کولاو کړي نو هغه ته پته ولګي چې دا څیزونه سرچ کړي دي. دوستانو اوس به دا تاسو ډیلیټ کوئ څنګه، یعنی دا خپله سرچ هسټري دا به تاسو څنګه کلیر کوئ. نو دوستانو دا بره دا په شنه کرله کې دا 3 ډاټ تاسو کتلی شئ دا به تاسو کلیک کوئ او د هغې نه بعد دوستانو ډیلیټ اکټیویټي به د 3 نمبر چې کوم آپشن دی دا به تاسو کلیک کوئ. د هغې نه بعد دوستانو دا تاسو کتلی شئ ډیلیټ بای ډیټ. ټیک شو. یعنی ته د کم ټایم نه والا کم ټایمه پورې خپله ډیټا چې د هغه سر هسټري هغه کلیر کول غواړي ډیلیټ کول غواړي نو دوستانو دې ځای کې به تاسو هغه سلیکټ کړئ. ټیک شو. یسټرډے نه لاست 7 ډیز نه. ټیک شو. نو سمپلی زه به آل ټایم نه کوم، یعنی مکمل ټایم نه. ما چې کله نه دا موبایل اخیستی دی په دې کې ما چې کله جیمیل آی ډي لاګین کړې ده نو هغې نه واله تر اوسه پورې چې ما په یوټیوب کې که څه کتلي دي او که په ګوګل کې نو د هغې ټوله سرچ هسټري چې کوم د هغه دې کلیر شي. د هغې نه بعد دوستانو دا آفټر بیفور دا. ټیک شو. د هغې نه بعد دوستانو آل پروډکټ. ټیک شو. مطلب په ټولو پروډکټ کې په ګوګل کې په یوټیوب کې. ټیک شو. دا صرف تاسو ګوګل پلی سټور هم کولی شئ خو زه به تاسو دا ویم چې آل پروډکټ کوئ. د هغې نه بعد دوستانو دا لاندې یو آپشن دی ډیلیټ دا به تاسو کلیک کوئ. د هغې نه بعد دوستانو بیا به تاسو ډیلیټ کلیک کوئ او دا تاسو کتلی شئ دوستانو ډیلیټ اکټیویټي فرام آل ټایم. ټیک شو. نو هغه زمونږ چې څومره هم ډیټا او موږ چې په دې کې څه هم سرچ کړي وو ټیک شو نو هغه ټول چې دی هغه ډیلیټ شو. دغه شانتې به دوستانو موږ واپس بیا بیک راشو او دا تاسو کتلی شئ دوستانو نو اکټیویټي. ټیک شو. یعنی زما یو کار هم په دې کې موجود نه دی چې ما څه هم سرچ کړي. اوس دوستانو یو بله خبره په دې کې راځي چې موږ چې په دې کې څه هم سرچ کړو نو هغه دا ګوګل والا چې دی هغه په دې ځان سره محفوظ ساتي. دوستانو د دې نه موږ ځان څنګه بچ کوو چې ګوګل والا چې کوم دی هغه زموږ سرچ زموږ واچینګ چې کوم دی هغه ځان سره محفوظ نه ساتي
نو سمپلی دوستانو که چرته تاسو دا کول غواړئ نو دا درې چې کوم وړې کرلی دا به تاسو کلیک کوئ او د هغې نه بعد دوستانو اکټیویټي کنټرول دا تاسو کتلی شئ دوستانو اکټیویټي کنټرول نو دا به تاسو کلیک کوئ او د هغې نه بعد دوستانو په دې کې دا څومره هم څیزونه چې ان دي ویب اپ اکټیویټي ټیک شو یعنی تاسو ویب سایټ یا نور څه اپلیکیشن وغیرہ سرچ کړئ نو هغه به هم د ځان سره محفوظ ساتي نو دا ان د ټیک شو په دې باندې تاسو یو ځل دغه شانته کلیک کړئ د هغې نه بعد دوستانو پاس به کلیک کړئ بیا به دا پاس کلیک کړئ مطلب ډبل کلیک دی په دې باندې ټیک شو نو دا هم اپ شو د اوس به دا چې موږ دغه شانته سرچ شو د ویب سایټ یا اپ متعلق نو هغه به د ځان سره نه دغه محفوظ به نه ساتي ټیک شو دغه شانته لوکیشن هیستوري ټیک شو لوکیشن هیستوري دا نو دا به هم موږ اپ کو یو ځل به سمپلی په دې باندې کلیک کو او د هغې نه بعد دوستانو بیا دا پاس به یو ځل کلیک کو بیا کلیک کو ټیک شو نو دا به هم اپ شي دا هم اپ شو دوستانو د هغې نه بعد دوستانو ډیوایس انفارمیشن نو دې باندې به تاسو یو ځل کلیک کوئ د هغې نه بعد دوستانو دا پاس به تاسو کلیک کوئ یو ځل به بیا پاس کلیک کوئ نو دا به هم اپ شو ډیوایس انفارمیشن ټیک شو د هغې نه علاوه دوستانو وایس اډیو اکټیویټي یعنی ته چې مطلب تعالی څه درځي یا نور څه وجه هم کیدلی شي ته په ګوګل کې خپل وایس چې دی هغه ریکارډ کوي هغه به سرچ شي نو هغه هم تاسو دوستانو دې ځای نه اپ کولی شئ ټیک شو دا به بیا پاس کو ټیک شو دا به هم موږ اپ کو او د دې نه علاوه دوستانو یوټیوب سرچ هیستوري ټیک شو نو دا به هم تاسو د دې نه اپ کوئ یعنی یوټیوب کې چې تاسو سرچ کړئ نو هغه هم دا ځان سره محفوظ ساتي نو دا هم تاسو د دې نه اپ کوئ دغه شانتې دوستانو په دې کې یوټیوب واچ هیستوري په یوټیوب کې چې تاسو څه وګورئ نو هغه هم دا ویب سایټ چې کوم دی ګوګل والا ځان سره محفوظ ساتي نو دا به هم تاسو مطلب دې ځای نه دا تاسو بند کړئ پاس به کوئ دوستانو دا تاسو کتلی شئ په دې کې چې څومره هم څیزونه نو هغه موږ ټول بند کړه ټیک شو نو چې په دې کې موږ اوس سرچ کوو نو هغه به چې د ګوګل والا چې کوم دی هغه به ځان سره محفوظ نه ساتي نو دوستانو دا وړه شانتې ویډیو دا به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوي او که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو مهرباني وکړئ ویډیو چې د خپلو ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ او زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ تھینکس فار واچینګ الله حافظ